Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. म्यूजिक की पुलिस लैंड की बल यू जिले की मसला जोड़ शो बेदा हजरात रागला आगा एस पी साहब सर के नास दिवम नासु वंगम नासु दिव की कस पास तफसील शुरू को खबरी शुरू कर और तो ये रजी ډیر تفصیلی خبر بیاغه هغه یو ډی سپی صاحب راولې ګو ډی سپی صاحب ډیر تکړه سړی وو قابل سړی وو دیو درې 2-3 غنټه مسلسل د مونږ ته پوره تفصیلی بیان وکړو خود زمونږ ذهن سازي په دې کول د خیال داو چې کچرته دغه خلک یا شوافی دي یا هنمو سلور مذاهب حق غنو الحمدلله مونږ سلور واړه حق دي څوک چې په کم عمل کوي صحیح دي خو ردي سلور نو وتل دار اهل سنت نه خروج دي دغه گمراهی لار ده بیا په دې سلور کې چې په کم پسې ور پسې شو سلور واړه حق دي کې مونږ اختلاف نه کوو د ذهن داو کچرته دا بل مذهب والا راغلي دي او دی ور سره دلته په جګړه دي بلانجري نو دې 3 غنټه بیان ټول حاصل خلاصو نه چھوړې دا د غړي سپی سب ډېر قابل سړیو دي سواتو وای دا سلور واړه مذاهب حق دي د موضوع دا و څوک چې په کوم مذهب عمل کوي صحیح دی به مونږ ته ویل سومالیا کې پاتې شو عربو کې پاتې شو ما ته ویل یو بل پسې منځونه کړی دي چا سن دي ویل لانجې نه دي شوی ول چا په زور امین وایو چا په قلار وایو ډیر واقعیات بیان د چې خبره کله ختم کړله نو ما ته ډیس به 2 منټه کې اجازه خبره کوم ډیر دیو مو کې ماته ول صحیح ده وکړه زه چې پاسې ما ته ډیس به دا تاسو چې کوم خبره وکړه دا بالکل صحیح ده اختلاف امتی رحمت دا الله د پیغمبر ارشاد دے زما د امت اختلاف رحمت دے دا به وی تر قیامت پورې به وی دا څوک نشي ختموله که څوک د ځان نډیر تکړه جوړ کی ختمو مې نو دې مطلب دا چې د الله د پیغمبر پیشنګوئی د غلطه ثابتول غواړي نوز بالله خو مورتل سپیسیف دا اختلاف د صحابه د وخت نه روان دي او تر قیامت به وی خو اختلاف چې کله امت کې وی دي کې محبت وی ور سره دوستی وی ور سره رشتہ داری ور سره رورولۍ محبتونه رشته تعلقات پدې نه خرابېږي دا به وی همیشه خو دویم افتراق دی افتراق سره امت کې انتشار جوړ کی افتراق سره په امت کې هغه بغض او خفګانونه جوړ شي مورته د سلور مذاهب په منځ کې اختلاف دی مې د تاسو چې سویل مونږ پسې مونږونه کول مونږ غوي پسې مونږونه کول یو سلسله روانه مورته د سپیسه بل تر ته چا ویلو چې ستاره مونږ غلط دی ویل نه مې تا چا ته ویل دي دا مونږ دی غلط دی ویل نه مورته کله درته دا چا ویل دي ستاره جنازه غلط ویل نه مې تا چا ته ویل دي جنازه غلط دی ویل نه مورته دا درته چا ویل چې عقیده دی غلط ویل نه مې دا درته چا ویل چې پلار نکري مشرکان مړ شوی دی ویل نه مورته دې ته اختلاف وای خدا مونږ غواړو وی بدا خو چې کله خبره افتراق ته ورسیږي بیا به یو بل د کفر فتوی شروع کی هغه جهنمی دی هغه جهنمی دی هغه جهنمی دی بیا دیو شروع شي به یو بل هغه دوستي او رشتہ داري او تعلقات ور سره ختم شي به دې سره نو مورته مونږ د تاریخ دغه خطرناک موړ نه دی وخت تیریږو مورته دا کوم حضرات چې تار اوستري تا تر غلي دي شکایت تر غلي دي مورته نن ته په خپل پیډ لیکل واخل چې د سلور مذاهب حق دي لاول خدا مونږ ټول ته مشرکان وای کتابونه مونږ سره دي تحریرات مونږ سره مناظري مونږ سره کی اول خدا مذهب تر سره کفر وای شرک ورته وای او دویم نمبر خبره دار د زما جنازو ته غلط وای زما منځونو ته غلط وای زما اعمالو ته غلط وای زمون عقایدو ته غلط وای اډیس بي ولاړو مونږ ډیس بي سب ته مسلمان نه وای کني د سخت واخل بدیسي مورتل ته بدیسي د سخت والا د سلور مذاهب ټیک دي دا ټول مسلمانان دي سلور مذاهب کې اوسېدل یو باندې ضروری دي د دین وتل جایز نه دي مورته زنندر سره اختلاف کوم جګړه ختمه مور سره بیا د په دې بیان کې یو بل خبرم کړي و دوی هغه حالات تیر شوی ویل مړه دا ستیر شو ویلیو بچاړه راغستې وربل په مری به راخ بر سړی بم کلمه ویل لاندې سړی بم کلمه ویل نو ما ورته به دی کې مې نو تر واغست ما ورته دې خبره کوم که خپکیږي نه ماته لوایا
ما ورته لیو سړی چې تا مسلمان ګڼي بیا بستا مرګ ناجایز ګڼي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد لهم عذابا عظيما چا چې مؤمن قصدن قتل کو فجزاؤه جهنم بدله جهنم دے خالدا فيها همیشه به پکې وغضب الله عليه الله غضب کړي پاغه باندې ولعنه لعنت کړي پاغه باندې وعد لهم عذابا عظيما راغله پر لوی عذاب تیار کړي دي خو چې مسلمان خو دې غني کنا خو چې وسی وسله تا ته مشرک وي او درته مرتد وي او درته کافر وي نو بیا کتاب ګولې ولي او چاړه راړې کلمه شهادت به بیا خامخا وي نه که تور ته مسلمان نه ښکاری د سره او دې خلکو خو هم دغه څه وکړل هلته افغانستان کې امریکایان پرې خو د مجاهدینو باندې شروع کړل اصل کافر دادي دې غټول بنیاد هم دغه دی د امت مسلمه صفونو کې همیشه اختلاف امت مسلمه صفونو کې همیشه خانه جنگي د دې خلکو پیدا نو ما ورته خو غم داخلك دي کنه چې تا تم کافر وای ما تم کافر وای ته ولې نه به ما چې دې تر اوره زرم دی ټول پاسه بس نور خبره اورېدو ته نو تیار هغه ډي سپي مسکه شو بیا هغه ورته بیا وای تاسو دې سره د مناظرو خبرې کوي دلته 15 منټه خبرې نشي اورېدل تاسو به سره خبر به دیو را پاسې رمونږه جدا کړو به جدا جدا کوم الدوحہ اسلامک साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अलदोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296